السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری بلال احمد. تاسو ګورئ اورئ بلال احمد ټیچ پاریو. حاضر یم د یوې نوې خوندورې ویډیو سره. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ به د واتساپ چینل څنګه جوړو، لکه څنګه چې په فیسبوک کې پیج جوړیږي هغه کې چې کوم دی تاسو خلک فالو کوئ، نو څنګه چې د یوټیوب چینل وي په هغه کې تاسو چې کوم دی خلک سبسکرایب کوئ، نو دغه شان نوی اپډیټ د واتساپ راغلی دی، په هغه کې هم چینل جوړیږي او په هغه کې به چې کوم دی ته چې څومره خلک هم وي هغه به تا فالو کولی شي، انفارمیشن د هغو سره شیر کولی شي. اوس په واتساپ کې نیو اپډیټ دی، نو په دغه باندې به خبره کوم. په ویډیو کې به زه تاسو ته ښیم چې موږ به د واتساپ چینل څنګه جوړو. نو د ټایم ویسټ کول نه بغیر هم سکرین طرف ته بوځم. سکرین ته د تللو نه مخکې زما ستاسو نه یو وړوکی شان ریکویسټ دی، که چېرې ویډیو مو خوښه شي نو لایک کمنټ ضرور وکړئ او د ملګرو سره ضرور شیر کړئ، ځکه چې ویډیو معلوماتي ویډیو ده. نو راځئ د سکرین طرف ته ځو. کله چې تاسو ته واتساپ ته راشئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو چې په دې کې به چې کوم دی مونږ اوس چینل جوړو. نو چینل دپاره به چې کوم دی تاسو راشئ او په دې اپډیټ باندې به کلیک وکئ. چې کله تاسو په دې اپډیټ باندې کلیک وکئ نو تاسو ته به داسې انټرفیس شو شي. هغه نه پس به تاسو ته داسې پلس آیکن ښکاري، په دې باندې به کلیک وکئ. دې باندې تاسو کله کلیک وکئ نو تاسو ته به دا دوه اپشن شو کی چې کوم کې یو کریټ چینل یو پاینټ چینل. کریټ چینل چې کله مونږ خپل چینل جوړو نو دا په کریټ چینل باندې به کلیک کوو. او کله مونږ بل چینل پاینټ کوو، مثال کې دلته زما سره چې کوم دی ARY چې کوم دی جیو نیوز دی، اسپورټس دی، داسې ته پر بل چینل چې کوم دی جاین کولی شي. نو پلس آیکن باندې به کلیک وکړو، کریټ چینل ته به راشو. کله چې مونږ کریټ چینل ته راشو نو داسې انټرفیس به مونږ ته شو شي چې کریټ ا چینل ټو ریچ انلیمیټډ فالوور. مطلب دا چې تاسو چې کوم دی هر څومره کسان فالو کولی شي، څنګه چې مونږ فیسبوک کې چې خلک فالو کوي، یا چې کوم دی مونږ په یوټیوب کې څنګه سبسکرایب کوي، انلیمیټډ کسان تاسو چې کوم دی په دې کې راتللی شي. کنټینیو باندې به کلیک وکړو. کله چې مونږ په کنټینیو باندې کلیک وکړو نو مونږ ته به داسې انټرفیس شو شي. صحیح ده. دلته به مونږ ته چینل نیم لیکلی، صحیح ده، او دلته به چې کوم دی مونږ ته لیکلي describe your channel including a description is useful for your follower. دې کې وایي چې تاسو چې کوم دی په دې کې به مونږ یو قسمه چې کوم دی ډسکرپشن ورکو چې زمونږ فالوور ته پته ولګي چې دا د څه لپاره جوړ دی، یا چې کوم دی دا د څه چینل دی. نو د هغه دپاره معلومات به مونږ دلته په دې ډسکرپشن کې چې کوم دی پرووایډ کوو. دلته به مونږ هغه معلومات ورکو. دلته به نیم ورکو. نو مونږ چې کوم دی اوس نیم ورکو. نیم کې به زه ورکم بلال احمد ټیچ فار یو. صحیح شو. او ډسکرپشن کې به زه ورکم په پښتو کې به ولیکم د پښتنو د زده کړې ځای. تاسو هر قسمه ورکولی شي. دا بیا تاسو کوم دی وروستو چینج کولی هم شئ، بدلولی هم شئ. صحیح شو. دا خو ما سمپل ورکو، بیا به وروستو زه چینج کړم او بیا به چې کوم دی تاسو ته بل اپشن چې کوم دی دا شو کېږي. په دې ټاپ باندې تاسو پروفایل په دې باندې سیټ کولی شئ، لکه څنګه چې تاسو په فیسبوک کې وي یا په یوټیوب کې وي یا دغه شان ټیک ټاک وغیره کې وي. تاسو به په دې کیمره باندې کلیک وکئ. صحیح ده. په دې باندې چې کله کلیک وکئ نو تاسو په ایموجي او سټیکر هم شئ لګولی. ګیلري کې هم د ګیلري نه هم شئ راغیستلی او کیمره باندې هم ځان له ویستلی شئ. نو په ګیلري باندې به کلیک وکړو مونږ. اوس به راشم خپل یو پکچر به سلیکټ کړم. صحیح. چې کوم زما پکچر وي نو زه به هغه سلیکټ کړم. تاسو هر قسمه پکچر په دې لګولی شئ.
نو زه به دا پکچر په دې باندې ولګوم. صحیح شو. بیا به چې کوم دی کریټ ا چینل باندې به کلیک وکړم. دا زمونږ چینل شو. دې کې تاسو ته چې کوم دی فالوور هم دا دې شو کوي. صحیح ده. دا زمونږ فالوور دی چې کوم اوس 0 فالوور دی. او په فیسبوک کې که تاسو ګورئ نو په پسټ کمنټ کې به تاسو کوم دی یا به په ډسکرپشن کې د دې لینک میلاو شي، تاسو فالو یې کړئ او انشاءالله زه به تاسو ته په دې کې مواد پرووایډ کوم چې څه هم د زده کړې دپاره وي. نو هغه به زه تاسو له دغه لینک در کوم.